أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. نن به د سوره نساء درس نمبر 215 شروع کو. په نن درس کې به آیات نمبر 114 114 113 119 او 120 او 121 ترجمه او تفسیر وکړو. ومن یشرک بالله او هر هغه څوک چې شریک ونیسي بالله له الله سره یعنی شرک وکي فقد ضل ضلالا بعیدا نو په تحقیق گمراه شوی دی په گمراهۍ لرې سره. ای یدعون من دونه نو بولی دوی من دونه بل الله نه، یا مطلب دا ای یدعون دوی ربلی من دونه بغیر د الله نه، یعنی عبادت نه کوي دا مشرکان د الله عبادت نه کوي الا اناثا مگر د ښځو دومره. و ای یدعون او نه بولی یعنی عبادت نه کوي دوی الا شیطانا مگر د شیطان مریدن هغه شیطان چې سرکښه ده. لعنه الله چې لرې کړی دی د شیطان الله د خپل رحمت څخه. وقال او وویل د شیطان لاتخذن من عبادک چې خامخا به ونیسمه زه له بندګانو له ستا څخه نصیبا یوه برخه مفروضا مقرره کړی شوې. ولأدلنهم او زه به هر عمرو زه به لازما زه به خامخا ګمراه کړم دوی. ولأمنینهم او خامخا لازما زه به په باطلو امیدو کې دوی څه کم اخته کم. ولآمرنهم او خامخا لازما زه به امر کوم دوی ته. فلا یبتکن آذان الانعام او خامخا زه به دوی ته امر کوم چې وشکوي هغه غوږونه د خپلو حیواناتو. ولآمرنهم او خامخا به زه به دوی ته امر کوم فلیغیرن خلق الله او خامخا تغییر به ورکوي دوی هغه پیدایښت د الله ته. ومن یتخذ الشیطان او هر هغه څوک چې ونیسي شیطان ولیا دوست من دون الله بغیر د الله نه فقد خسر خسرانا مبینا نو په تحقیق سره زیان یې وکړه زیان ښکاره. یعدهم وعده کوي دا شیطان له دوی سره ویمنیهم او په باطلو امیدونو کې غورځوي دوی. وما یعدهم الشیطان او نه کوي وعده له دوی سره شیطان الا غروره مگر په فریب سره په دوکې سره. اولئک مأواهم جهنم ځای د دوی څه شی دی د دغو ټولو هغه څه شی دی جهنم دی. ولا یجدون عنها محیصا او نه به مومي دوی له دې دوزخه هیڅ ځای د تیښتې هیڅ ځای د خلاصي. د نن درس تعلق د بیګني درس سره دا دی چې هغه ورځ مو تاسې د اوبیرق کیسه کړې وه چې دا یو منافق سړی وه کفر ښکاره نه وه. د نبي علیه السلام د امر د مخالفت وکړه غلا چې کله په ثابتېدله نو دی وتښتېد مدینې منورې نه مکې ته. نو اوس یې کفر ښکاره شه ځکه چې ما خو تاسو ته هغه ورځ هم ویلي وو چې هغه وخت کې به چا چې هجرت نه کوله هغه کافر کېدله مرتد کېدله و. نو ده هجرت کړی وه واپس وتښوه واپس کفارو ته ورغه نو اوس مرتد هم شه هغه کفر څه شه واضح شه. نو الله پاک یایي څوک چې شرک وکړي دا به څه شي په تحقیق سره دا ګمراه شوی دی په ګمراهۍ لرې سره. نو د الله سره یو قسم ته شرک وکړه هغه دا چې الله امر ورته کړ او چې ته هجرت وکړه او د الله حکم په مقابل کې د هغه د کفارو حکم غوره کړه نو دا هم یو قسم ته شرک دی. نو دا تعلق ده نن درس د بیگانی درس سره.
نو نن درس کې الله پاک یو څو موضوعاتو ته اشاره کړې ده چې هغې کې ټولو نه مهمه چې ده هغه د شرک موضوع ده. شرک چاته ویلی شي؟ شرک مطلب د الله عبادت نه کول، د الله د عبادت په مقابله کې د یو بل څیز عبادت کول، یا مطلب دا د الله عبادت هم کول او هغه سره یو بل څیز عبادت هم کول، دغه ته شرک ویلی شي. لکه هندوان واخله، مشرکین واخله، نصارا واخله، یهود واخله چې هغوی د بتانو عبادت کوي. نصارا نعوذ بالله عیسی علیه السلام ته د الله زوی یایي او د هغه عبادت کوي. یهود دوی د عزیر علیه السلام ته د الله زوی یایي، بچی یایي او د هغه عبادت کوي. نو دغه ټول د شرک اقسام دي. او شرک صرف دا نه دی چې صرف الله سره ته شریک وګرځوي، یو د بل څیز عبادت وکړي. شرک دغه ته ویلی شي چې الله په کوم حکم کړی وي هغه حکم ته غوره ونه ګاڼې او اکثر د یو بل انسان حکم څه کې ته غوره پې وګاڼې، دا هم شرک شو. لکه څنګه چې اوبیرک کړي وو. شرک او د کفر سزا ته الله پاک اشاره کړې ده. هغه دا چې هر هغه څوک چې شرک وکړي، د مخکې یو آیت مانه دا د 114 آیت حصه لکه چې مانه پاتې شوې ده وبخوئ. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بېشکه الله نه کوي مغفرت دا چې شریک ونیول شي له ده سره، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء او مغفرت کوي هغه ګناه چې ښکته وي له دې شرک نه. نو دلته الله پاک د شرک سزا ته اشاره کړې ده. الله پاک هر قسمه ګناه تا ته معاف کولی شي، خو هغه ګناه چې هغه تا الله سره شرک کړی وي یا د کفر کړی وي دا الله پاک نه معاف کوي. الله دې متاسې نه وساتي. وکسه الله پاک واضح په الفاظو کې ویلي دي، په صفا الفاظو کې ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله پاک مغفرت نه کوي هغه چې شرک وکړی شي له ده سره، شریک ونیولی شي له ده سره. دغه نه چې واړې ګناهونه وي لکه مثال خبره غلا دې کړې وي، غیبات دې کړی وي، زنا دې کړې وي، یا هغو به هم سزا درته میلاویږي، خو امید دی چې الله پاک بیا درته معافي وکړي. خو د شرک داسې یوه ګناه دی، د کفر داسې یوه ګناه دی چې کوم سړی مشرک یا کافر مړ شي دا به همیش دپاره په جهنم کې څه کېږي؟ سیزي. دلته یو سوال پیدا کېږي، د بعضې روشنخیاله خلک دا اعتراض کوي په اسلام باندې چې دا خو نعوذ بالله الله پاک ظلم کوي. دغه سړي مثال خبره 50 کاله په کفر کې تیر کړي دي، نو باید دا په دوزخ کې هم 50 کاله تیر کړي، یا زه الله 80 کاله دې تیر کړي. نو دا خو دوزخ کې چې دی ډېر وخت تیروي، ټول عمر دپاره به دوزخ کې پروت وي. دا خو ظلم شو؟ نه، دا ظلم نه دی. دغه سړي چې د 50 کاله 80 کاله 80 کاله په شرک یا په کفر کې تیر کړي دي، دا په دغه فعل باندې راضي وه او د دا عقیده او دا یقین وه چې د ما کوم فعل دی دا بالکل صحیح دی او زه چې تر څو پورې ژوندی وم دا کار بکوم. که دا 1000 کاله هم الله پاک ورکړي وی دا به 1000 کاله په همدغې ګناه کې مبتلا وه. که 50,000 کاله عمر الله ورکړی دا به 50,000 کاله په همدغه شرک او کفر کې څه مبتلا به وه. نو ته د ده زړه نه نه یې خبر، ته هندوانو ته ویر شه، ته ورته وایې د بت عبادت مه کوه چې تا نشی کوي، چې تا همالته ټوټې ټوټې کوي او که نه ته یهودي ته خو وایه که نه چې تا یهودیت دا باطل دی، دا غلط دین دی، ته بیا کسه چې تا نشی کوي. نو هغوی په د خپل عقیدې دې دومره کلاک ولاړ دي چې هغوی یایي چې موږ بس همدا مو یو او ټول عمر دپاره موږ په همدغې باندې ودرېږو. تاسې وکسو د کفر او شرک دا خو اوس نه دی پیدا شوی، دا د زرو کالونه روان دي. نو دا نسل په نسل دوی ته منتقل کېږي. هم مشران یې کشرانو ته یایي چې دغه نه به نه وواړو، کشران یې بیا نورو ته یایي، نورو ته یایي. نو دا ټول ځکه الله پاکې ټول عمر دپاره به په جهنم کې څه کوي؟ سیزوي. نو الله پاک یایي څوک چې شرک وکړي دا په لویې ګمراهۍ کې څه شه مبتلا شو.
او دا بیا دومره ظالمان دي یدعون من دونه دوی نه بولي نه رابلي بې الله نه الا اناسا مګر څه شی د ښځو عبادت کوي. دوی ظالمانو چې بیا کومه بتانو نومونه ایښي وو هغه بیا د ښځو نومونه وو، بیا خو د نرانو نومونه پکې ده. وایي زوی مستر شه تاسې اله د ښځې عبادت کوئ، ښځه غریبه خپل ځان نشي ساتی نو تا به څه خیال وساتي. لکه دوی کې بعضې بتانو نومونه دي اوس هم ورکې شته دي. عزا دا د ښځې نوم دی، منات دا د ښځې نوم دی، نائله دا د ښځې نوم دی، همداسې نوره بیکاره نومونه پکې وو. نو الله پاک یایي وان یدعون الا شیطانا مریدا، او د عبادت نه کوي مګر د شیطان هغه سرکښه. دا څومره چې د دنیا کې کفر دی د اسلام نه ما سوا، دا په یو شکل په بل شکل کې که نه یهودیت دی، نصرانیت دی، دهریت دی، کمونیست دی او د مختلف نومونه دي. دا ټول یو مقصد دی چې هغه شی د شیطان. که هندو د بت عبادت کوي هم خو بس ما سوا د الله نه عبادت شو که نه، نو دا د بت عبادت چې کوي دا داسې ده لکه د شیطان عبادت کوي، دا شیطانو تخیلي دي. یهودیان چې دي دا په بل شکل کې مبتلا کړي دي، نصارا په بل شکل کې سره مختلف کړي دي. د دوی ټول هم دا یو مقصد دی چې هغه څوک د شیطان دی. او موږ تاسې الحمدلله الله الحمدلله که تاسې فکر کړی وي چې کله د اسلام او د کفر خبره شي نو ټول کفار سره یو ځای شي، که هغه د انډیا والا وي، که هغه د برطانیې والا وي، که یوروپ والا وي، که امریکې والا وي، هر څوک وي دا د اسلام په خلاف یو موټی دي. نو دا د یو شیطان بنده هغه دي پیروکار دي. لعنه الله، الله له خپل رحمت نه لرې کړی دا شیطان. ما تاسو ته مخکې هم دا مسله واضحه کړې وه چې لعنت به په چا باندې نه یایو، خپل مسلمان ته به نه چې په تا د لعنت وي، ځکه لعنت دا ډېره ستره کلمه ده. دا ته کافر ته یلی شي، شیطان ته یلی شي، مسلمان ورور ته به نه یایي. زموږ خلکو بعض همدا زیاړه ده، خپل بچي ته د لعنتي بچیه تا بل پدرت لعنت. فارسیوانانو خو همدا زیاړه ده، بل پدرت لعنت، هر ځای کې همدا زیاړه کوي. نه مور پلار د لعنت شه، نه دا څومره تا غټه ګناه وکړه، دغه سره ګناهګارۍ و، دغه نه ځان ساتوئ. شیطان دلته یو څو خبرې الله پاک اخیستې دي. ده دا عزم کړی و چې کله آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه او الله پاک د جنت نه وشړله نو د څه ووې ولأضلنهم، او زه به خامخا ګمراه کوم دا ستا بندگان، الله پاک ته ویلي دي. ولأمنینهم، او زه به خامخا دوی په باطلو امیدونو کې اخته کوم. تاسې وکسو نن سبا دا کفار یې څه رقم ته شی ته نه جوړ کړي دي، انسانان یې چې وکسې که نه ځانونه یې ځناور جوړ کړي دي، د شیطان دا امیدونه ورچوي، خپل شکلونه یې بدل کړل. مور زوی سه واده وکړه همدا شیطان یې پکې وي، خور او ورور سره څه کړل په غلطو کارونو کې مبتلا کړل. د چا د واجې؟ دا د شیطان د واجې. نن سبا دا سټایلونه راوتلي دي، دا شنډې هسه وپړسوي، غوږونه هسه پرې کي، مخ نه تور هغه ټټوزو ته یې که څه دي هغه په ووایي. دا څه دا وکسه قرآن شریف دا خبرې نن موږ تاسو ته 1400 کاله مخکې کړي دي او دا کفار اوسه پورې ورکې مبتلا دي. ولآمرنهم، او زه به خامخا دوی ته امر کومې فلیبتکن اذان الانعام، چې دوی به خامخا کټ کوي هغه غوږونه د خپلو حیواناتو. نن هم دا رواج په دوی کې شته دی، په مشرکینو هندوانو کې. مخکې به دوی داسې کول، غوا بچای به ولکه څښکه یا د اوښې بچای یا مثال خبره د وزې مزې، دا بیا ونیوله غوږ به یې ترنه کټ کا او څه نشانونه به یې ورکې وکړل او دا به یې بس خوشې کا چې دا د پلانکي بوت په نوم آزاد دی، هغه ته به بیا چا څه نه وي. انډیا کې اوس هم غواګانې په سړکو ساري وي، څوک ورته هغه لاس هم نشي وروړی، همداسې مردارې شي. نو دغه امرونه به شیطانو ته کول. او نن سبا خو چې د حیواناتو غوږونه خو پرېږده، انسانانو دا کارونه په شروع کړي او شیطان ورته یایي. د شیطان په امیدو چې څه دي دوی روان دي.
ومن یتخذ الشیطان ولیا چا چې ونیوله شیطان ملګری من دون الله ما سوا د الله نه فقط خسر خسرانا مبینا نو په تحقیق زیان یې وکړ زیان ښکاره لوی تاوان کې مبتلا شو. دلته د ظلم یو څو اقسام به درته وایم. ظلم یو قسم هغه دی چې الله پاک هېڅ کله هم نه بخي. دویم قسم هغه دی چې د هغه مغفرت کېدلی شي. دریم قسم هغه دی چې هغه بدله چې الله تر څو نه وي خستې نه دي پرېږدي. اول قسم چې ظلم دی هغه شرک دی. ټولو نه لوی ظلم شرک دی چې دا الله پاک نه بخي. دویم ظلم چې دی هغه مثال خبره لکه ته ګناه وکړې غیبت دې وکړه غلا دې وکړه نو دا سزا به درته میلاویږي او امید ده چې الله پاک درته بخښنه وکړي. دریم قسم ظلم چې الله پاک بدله نه وي خو هغې پورې نه پرېږدي لکه هغه مثال خبره د بندګانو سره تا ظلم کړی وي. چا غیبت دې کړی وي نو تر څو دی چې هغه کس نه معافي نه وي غوښتې الله پاک درته نه معاف کوي. چا سره د ظلم کړی وي تر څو چې هغه سړي نه د معافي نه وي غوښتي هغه سړي تا نه بدله نه وي اخیستي الله پاک دې نه پرېږدي. نن دپاره همدا درس بس دی. وما علینا الا البلاغ.